السلام علیکم ورحمت الله ګران لیدونکو زه حضرت رحمان ستاسو د ریاضي مضمون کوي نن موږ راځو د علامو ثبوت ته د علامو ثبوت نه مو مطلب دغه ده چې کله موږ دغه علامې مثبت منفي دغه علامې یو بل کې ضربو یا یو پر بل باندې تقسیمو د دغه ځواب چې کوم راوځي دا ولې راوځي فرض مثال موږ لرو چې مثبت ضرب د مثبت دا چې کېږي مثبت کېږي منفي ضرب د منفي دا چې کېږي مثبت یعنی هم علامه که موږ چېرته یو بل کې ضرب کو ځواب مثبت ده او که مختلف العلامه علامې یو په بل کې ضرب کو ځواب چې ده منفي ده ځواب چې ده منفي ده نو پوښتنه دا ده چې دغه علامې ولې مثبت کېږي ولې منفي کېږي نن راځو د دغه یو ثبوت موږ په منطق په واسطه کوو او بل ثبوت به انشاءالله د الجبر په واسطه وکړو لومړی راځو دغه مثبت ضرب د مثبت ولې مثبت کېږي دې لپاره به موږ داسې فرض کړو که چېرته زه ولیکم لایق مثبت ده که نه یعنې مثبت ضرب دی مثبت کېږي مثبت څه معنا لایق منطق په واسطه ثبوت دی ده لایق ضرب دی دا چې دا مثبت ده یعنې دلته موږ یو مثبته جمله موجودو لایق ده ځواب به چی راځي لایق ده ځواب چی څه مثبت لایق ده یعنی ځواب چی راځي مثبت راځو ته نالایق ځکه منفي ده نالایق ضرب نه ده ولې څه دا منفي ده که نه جمله چې ده منفي ده نه ده ضرب ځواب به چی راځي نالایق نه ده نالایق نه ده ځواب به مثبت ده که نه ده اوس دلته ځواب چی ده مثبت دا هم چی و مثبت فرمول اوس دغه ته راځو لایق مثبت ته لایق ضرب نه ده ځواب به چی راځي لایق نه ده لایق نه ځواب یې څه منفي ولې جمله لغت ده مثبت ده دا چې ده منفي ده ځواب یې چې موږ ته راکړ منفي همدغسې دا هم کولی شو یعنې منفي لغت چې ده نالایق ضرب مثبت ده نو ده ځواب به چې شي نالایق ده دغه ثبوت په چی باندې وو په منطق په واسطه نو په بله ویډیو کې به انشاءالله د الجبر په واسطه د هر یو ثبوت ځان ته کوو تقسیم هم کولی شو چې تقسیم یو پر بل باندې کوو ولې منفي راځي یعنې داسې چې مثبت تقسیم د مثبت ځواب راځي انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې به هم څنګه کوو جوړې کړو